حاجي سيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتو څنګه چې ستاسو په علم کې دا هغه د کټېړۍ مدرسه ده د کوم باره کې چې ذوالفقار کیف صاحب تاسو له ویډیوګانې شیر کوي د هغوی په وساطت سره دی په تعاون سره ستاسو د ملګرو په تعاون سره دې کې کافي کار دا شوی دی. دا څه شوکیسونه دي، دا کتابونه المارۍ دي، دا لا زیر تعمیر دي، دغسې پرتې دي. دې د لګولو هغه ضرورت ډېر زیات دی چونکې زموږ مدرسه د دې وس لا نه لري. ډېرو ملګرو د دې کې هغه خپل اخلاص ښکاره کړی دی. تاسو لیدی شئ دا دروازې دي، دا هم ستاسو ملګرو په تعاون سره دا ولګېدې. الحمدلله ډېر کار دې کې دا وشو، ډېر کار پکې د دروازو شو. اوس چونکې دې کې د کتابونو او د قرآنونو لپاره د اشعارو هغه ضرورت دی چې دغه تاسو مخامخ وینئ دغه المارۍ ده اوس جوړول پکار دي. شوکیسونه هر څه تیار شوي دي. خو د دې لګولو دپاره تاسو له یو ځل بیا چې کوم دی موږ دا اپیل کوو چې دې سره خپل هغه امداد دا شامل حال کړئ، ځکه الله تعالی فرمایي واقرضتم الله قرضا حسنا. تاسو الله تعالی ته قرض حسنه ورکوئ، خشته قرض ورکوئ. او قرض چې کوم دی نو دا واجب الادا وي. که انسان له قرض ورکړي نو هغه به هم خامخا تاله واپس درکوي. الله تعالی له چې قرض ورکړي نو دا به تاله الله تعالی واپس کوي په آخرت کې. آخرت کې به تاله الله تعالی د دې بدلې درکوي. چونکې دا کار شوی دی خو دې ډېر قیمت او پیسې دا پاتې دي. ستاسو په خدمت کې دا یو عاجزانه درخواست دی چې دغه کار کوم نیمګړی پاتې شوی دی د دې پوره کولو تاسو مکمل کوشش وکړئ. الله تعالی تاسو له دواړو جهانو خیر درکړي. تاسو له وکاس بھائی دا ویډیو کې هر څه وښایي. دغه د قرآن مجیدونو دا المارۍ ده، دې له څه سپورټ وغیره شته دی نه، د قرآن مجیدونو د راغورځېدو هغه خطره شته دی. او واړه یې دلته ډېر مسافر هم دي موږ سره، او کلیوال ماشومان هم دا سبقونه وایي. د دین د جذبې په بنیاد باندې تاسو له خواست دی چې په دې کې تاسو خپل هغه برخه والئ. الله تعالی تاسو ډېر ډېر خوشحاله کړي. بس کوم کار